د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت پاک په سلسله کې مو د هغې د هجرت خبره شروع کړې وه چې نبی علیه السلام سره د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مکې مکرمې نه ووتل. یو ورسره د خدمت دپاره د حضرت ابوبکر صدیق غلامو عامر ابن فهیره رضی الله عنه او دویم ورسره د لارې ښودونکي رهبرو د هغه نوم عبدالله ابن اریقط او دا لار ښودونکي رهبر لا دغه وخت کې مسلمان هم نو کافر و. د دغه څلورو کسانو قافله د مدینې منورې په طرف روانه شوه او تېره جمعه مې درته ویلي چې په لاره کې د یو غټ دشمن نه چې نوم یې سراقه ابن مالک و الله محفوظ کو. د مدینې منورې علاقې ته نږدې شو او د مکې مکرمې نه دومره الله لرې وویستل چې د مکې د خلکو رسه ورته نوره نه شوه کېدی. نو په لاره باندې نبي علیه السلام حضرت ابوبکر صدیق ته وفرمایل چې ته د یو ځای په کار دی چې موږ ته لږ غوندې خوراک په بیه والو، ځکه ډېر لوی مزل دی، لږ مزل هم نه دی. څو شواروزه یو شان پرله پسې روان دي په دش بیابان کې. د پاسه پې چتری نشته، سوري پې نشته، لار کې اوبه نشته، لار کې بازار نشته چې هغې نه خوراک سکاک والي. او دغه علاقه تاسو نه ده لیدلې، ما لیدلې ده، انتهایی ګرم علاقه ده، بره ننور او لاندې نه کاڼې دي او غټې غټې تیږې دي، چېرته په میلونو به هم سورې صحیح نه کې، سورې نشته، واړه واړه د کیکر بوټي دي، پوټې پوټې، او د ازغو دا زوزان دي، دا بوټي دي، د زوز اونې لاندې خو سورې نی، او د کیکر بوټی چې وي هغې کې خو پاڼې امنې کوي، ډېرې نری وي، اکثر غورځېدلې وي. نو د کیکر بوټي کې سورې د کم ځای نه وي، او د تیږې او د لوی کاڼي لاندې که معمولي غوندې سورې وي نو د هغه کاڼي تود دومره چې هغې کې ګزاره ګرانه ده. زه یو ځل په عرفات میدان کې ملګرو سره تللی وم، د عرفې د ورځې نه بغیر په بله ورځ ملګرو وی چې داسې په رش نه نو لاړ شو د عرفات د میدان وګورو. مې ډېره ښه ده. نو چې هلته مونږ لاړو نو د عرفات په میدان کې د اوښانو والا ساتلي وي او هغې ښه مزېدار خشته کړي، څېرې پې چولي، بره پې د پاسه لکه د دې ټانګې یو ټاپ هم تړلی، دې دپاره چې خلک پې سواره شي او داسې لږ پې وګرځي نو هغې ته پیسې اخلي. لکه اوس هم په دې میلو کې خلک لاړ شي، څوک په اسونو سورلي کوي پیسې ورکوي، څوک په اوښانو سورلي کوي، څوک په اتي سورلي کوي پیسې ورکوي. نو هغې د اوښان ځای په ځای د عربو ساتلي وي او هغې ډېر خشته کړي، ډولې کړي وي، د پاسه پې سوري او دا خلک پې ګرځي، څوک ځان له تصویرونه مباسي په هغه اوښ د پاسه، 15 ریالالي 10 ریالالي داسې ګرځئ. ما هغه ملګرو ته ویې زما خو یو خواهش دی چې په دې اوښ لږ سور شمه، ځکه مې نبي علیه السلام پې سفر کړی دی، نو مې زه پې د سنتو په خیال سورلي کوم، اگر چې هغه جدا سورلي و دا جدا ده، خو د یو شکل یو نقشه خو به جوړه کړو که نه. هغه اوښ ته چې ختم یو کیمرې والا مې لکه فوټو ښکل ګناه ده، ما له فوټو به نه وباسئ، فوټوانو والا ځان له پیسې غواړي، مې فوټو به نه وباسئ، فوټو ښکل ګناه ده. او بیا د عرفات په دې میدان کې قطعا د فوټو اجازت در نه در کوم، نه پیسې در کوم، نه به وباسئ. ډېره ښه ده. هغه اوښ یې سم لو ډېره اعلی کته پیچولې وه، ډېره قالین پې د پاسه پروت و، ډېرې خشته پوست جوړ کړی و، او داسې یو ډبګي ورته ځوړند و، یو خوا بل خوا په هغه ډبګي به خلکو خپه کېښه، د اوښ اوچت که نه، نو ور وبخت سم به یې لو. نو چې سم یې لو ما ته یې په ډبګي خپه کېده، ور وختم، پې کېناستم، یا صاحب چې پاسو یې که نه، مې خدای داسې په لانجه ووړېدم، کله به مخکې ته او کله به وروستو ته، درونچاقې والې پاسېد شي،
یاره ما کار خو دې وکړه خو خدای دې پکې اوس خیر کړي. بله را باندې د پاسه د چترۍ سورې دی ټاپو، لاندې پسته ګدی ده، د خپو د ایښودو ځای هم پکې شته. خو هغه سړي ته مې ما به په دې ټول عرفات کې ګرځی. نو ما ته هغه عربي چې بیا خو به ډېرې پیسې راکړې، مې چې ته څو غواړې زه دله در کومه. خو په دې میدان کې مې وګرځو، مې زما نیت د سیل نه دی، بس دا یو سنت نقشه جوړول غواړم په دې علاقه کې مې وګرځو. ډېره ښه ده. داسې روان یې کړم، هغه پړې نیولې دی او په دې کې دغه کې مې ګرځئ په دې میدان کې. تاسو یقین وکړئ لږ ساعت یې وګرځولم، اخره کې مې واپس ځو. وی ولې ستړی شوې؟ هغه عربي راته وایي څه؟ ما وی یو. نو چې هغه اوښې بیا کېنم او زه ترې پاسېدم، ما له جړه راله بې اختیاره. مې دا داسې اوښ دی چې د پاسه پې ګدۍ پرتې دي، اوس یې خوږ کړمه. زما دا وجود یې ودړده او د ملا او دا شاته وجود مې خوږېده. او مې نبی علیہ السلام مبارک څه کم 1500 کاله 1500 میله په دې مزل کړی دی. او د پاسه په اوښ داسې راحت نو لکه دا چې د پاسه پې ګدۍ پرته ده، او په دې اوښ د پاسه سوری دی، ټاپ پې د پاسه دی، په ما نور هم نه لګي. او د نبی علیہ السلام په هغه اوښ ټاپ هم د پاسه نو. او دا د عرفات اوار میدان دی، او هغه د مکې نه مدینې پورې ټول کاڼي دي او شاړې دي ښکته او پورته، چې څومره تکلیف په نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري په دې سفر کې برداشت کړي. اسانه خبره نه ده. مونږ ته خو هسې بس یو قصه ده چې بس په اوښې سورلي وکړو مدینې ته لاړ، نور په دې مونږ سوچ نه دی کړی چې د اوښ سورلي اسانه سورلي ده او که ګرانه ده. او په هغه اوښ د پاسه سوری و که سوری پې نو، او چې په کومه اوښ د پاسه ملا ناستو چې هغې باندې نه ګدی و نه پې څه پوس شی شته، نه په لاره اوبه شته او نه بازار شته، او نه د خوراک څښاک انتظام شته. ډېر سخت سفر دی د هجرت. ځکه خو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حضرت ابوبکر صدیق ته یو ځل وی ابوبکر راځه یو سودا کو. صحابه سوداګانې خو به د نیکو وې. وی عمره څه سودا کې؟ وی تا ته پته ده چې ما په اسلام کې ډېرې قربانۍ ورکړي دي. وی عمر بالکل. او ما ډېر کلک کلک جهادونه کړي دي. وی بالکل دا دې منم. او ما د مکې د خلکو په منځ کې د کلمې اعلان کړی دی. وی دا دې منم. او دام درته پته ده چې زما د نبی علیه السلام سره څومره مینه ده او څومره محبت دی. وی دا دې منم. وی دا هر څه در کوم او یو نیکي دنه غواړم. زما دا ټولې نیکۍ در بخم، یو نیکي دنه غواړم. حضرت ابوبکر وی یو نیکي؟ حسنه یو نیکي؟ وی یو. وی وایه سودا کو. وی ستا د نبی علیه السلام د هجرت د سفر نیکي دنه غواړم. غار ثور کې چې د حضور پاک سره کومې 3 شپې کړي دي، هغه ادنه غواړم، هغه نیکي، هغه نیکي راکه باقي د زندګۍ د خپل ژوند ټولې نیکۍ در بخم. حضرت ابوبکر وی عمره دا سودا ډېره ګرانه ده، دا قسمت ما ته الله را نصیب کړې ده. ځکه خو نبی علیه السلام فرمایي وی د ټولو خلکو چې په ما احساناتو، ما هر چاله د خپل احسان بدل ورکړی دی، په ما د چا احسان نشته. یو د ابوبکر احسان زما په غاړه پروت دی، د هغه د نیکۍ او د احسان بدل به هغه الله د قیامت پر ورځ ورکوي. د مارونو سخت سفرو نو نبی علیه السلام مبارک حضرت ابوبکر ته فرمایي وی چې ته بازار دکان معلومات چا نه واخله، لږ سودا تې والو، ډېر لوی سفر دی، اوږې م یو تږې م یو. تپوس یې وکړه چا ورته وی دا مخامخ کور چې دی دا خیمې دا د یو سخي ښځې دی ام معبد، مشهوره ښځه وه، لکه حاتم تی چې په سخا کې مشهور و. ام معبد ښځه ده او ډېره زیاته مشهوره سخي ښځه ده. هغې له ورشئ ابه درته مفت بغیر د څه پیسو نه څه درکړي، که په بیه ته اخلی نو بلا ګړي دي ورسره، چیلی دي ورسره، په پیسو به هم در باندې در خرڅ کړي. ډېره ښه ده. نبی علیه السلام سره د قافلې د ام معبد کور ته خیمو ته ورغې. وی مونږ خو راغلی یو او تا نه څه شی اخیستل غواړو، ډوډۍ را باندې خرڅی، غوښه را باندې خرڅی، بل څیز را باندې خرڅی، نو مونږ له راکه چې په بیه د نه والو. ام معبد ورته وایي چې په بیه نه خرڅوم، خیراتي دله در کوم، خو لږ صبر وکړې، انتظار وکړې. ولې؟ وی خاون مې ګړې چیلی سرن لیستی دي، نو چې هغه ګړې چیلی د سرن نه واپس راولي
نو چې ستاسو څنګه خوښه یې هغسې به وکړو. که وی ګډه به درته لال کم، چیلې به درله لال کم، پی به در باندې اوس کم. دی وی نه مونږ خو ایسارېږو نه. وی نه ایسارېږی به خامخا، دا زما خیمې دي، ښه په اطمینان څملی اوده شی دمه شی او خاون مې را روان دی. اوس قریب به ګډه چیلی راولي چې ستاسو څنګه خوښې در سره کوم در کوم دله. وی په دې ګوټ کې یو وړه غوندې چیلی تړلې وه، اوچه بیماره. د بیمار څاروي دا نښې چې شخون نه وی، او چې کم څاروي روغي نو هغه شخون وی، او د شکل نه پته لګي. حضور پاک ورته وفرمایل وی دا خوا ګوټ کې چې چیلی تړلې ده دا رالوله شه که نه. هغې ښځې پې ګمان وکړه چې دا جوړ پسې نه پوهېږي. د چیلو په قصو کې پیسو د دوی تجربه نشته، دوی نه پوهېږي. ورته وی چې دا چیلی خو بیماره ده، ته ګورې دا ټپه ټیپه ده، اوچه هم ده، اوچه چیلی کې پیدا کم ځای نه. او که دا جوړه وي په صحت باندې نو بیا به دا ګډو چیلو سره سره نلتلې وه، نو جوړه هم نه ده، بیماره ده. نو لږ صبر وکړې زما چیلی راځي. حضور پاک ورته وفرمایل وی که ستا اجازت یې موږ بیوله شو. هغې به پورې وخندل چې دا غریبانان نه دي خبر د چیلو نه. وی ګوره ما درته وی چې ناجوړه ده، که د جوړه به چیلو سره به تلې و، اوچه ده اوچه چیلی کې پیدا کم ځای نه راځي. وی که تی اجازت راکې نو موږ بیوله شو. ستا اجازت یې وی ښځه اجازت دی. نبی علیه السلام مبارک یو لوښی د هغې په کور کې پروت و، غټ بالټۍ هغې راواغېسته. هغه بالټي کې وی دومره پی راتلل چې 9 کسه پې مړېدل، 9 کسه هسې ګیلاس ګیلاس پی نه چې ښه اوږي پې مړېدل. بالټي ته یې ګوتې کړی ښځه و پورې خاندي. خو چې نبی علیه السلام مبارک د خپل برکتي لاسونه د چیلی په غولانځ باندې ووهل نو فورا چیلی خپې کوله وکړې او غولانځ یې د پیو نه ډکه شوه او شخوند یې شروع کړ، جوړم شو. یوازې دا نه چې پی پکې رالل، باقاعده شخوند یې شروع کړ، صحت یې ټیک شو او غولان د پیو نه ډکه شو، خپې یې کوله وکړې او نبي علیه السلام پې مبارک لاس راخ کړل او هغه لوښې مکمل ته د پیو ډک کړ. چې د پیو ډک کړ ړومبې حضور پاک خو داسې هم نه دی که نه، د پیغمبر علیه السلام خوی مجیبه دی، حرسناک نه دی. ړومبې یې پی ام معبد له وکړې، ړومبې ته وسکه، په هغې یې وسکل. د هغې نه پس چې نور څومره ملګري و، حضرت ابوبکر، عامر ابن فهیره، عبدالله ابن ورقت، یا په کور کې څوک و، په هغې یې وسکل او په آخره کې نبي علیه السلام په خپله پې وسکل او دوباره ته هغه لوښې بیا وله ډک واغېسته او پیغمبر علیه السلام ته روان شو. دا یو معجزه شوه د نبي علیه السلام، یعنې په اوچه چیلی کې پی د کم ځای نه راځي او بیا بیماره چیلی او بیا چیلی که ډېر هم سربی نو چیلی دومره پی نه کوي دا څومره چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم واغشتل. او چې دی د ام معبد کور ته ورسېدل نو په مکه کې یو پیری دی، هغه چغې وی په مکه مکرمه کې. خلک هغه پیري حیران کړل چې خدایا څوک اینو نو اوازونه اورو. هغه پیري یو څو شعرونه ووی، هغه شعرونه د هغه پیري درته وویم: جزا الله رب الناس خیر جزائه، جزا الله رب الناس خیر جزائه، رفیقین حل خیمت ام بعبدی. وی خدای پاک دی هغه الله چې د دې ټول انسانیت رب دی، هغه الله پاک دی بهترین جزا ورکی، هغه الله دی بهترین ثواب ورکی. چاله؟ رفیقین، هغه دو دوستانو له. خدای دی هغه دو دوستانو له ډېر لوی بدل او ډېر لوی ثواب ورکی. کم دو دوستان؟ حلا خیمت ام معبدی، چې د ام معبد خیمو ته ورسېدل. دا آواز کوي د مکې خلکو به منډې والې. آواز د کم ځای نه دی؟ چې آواز ټولې مکې اورېده لیکن سړی نه ښکارېد چې آواز څوک کوي. څوک داسې ورپسې منډې وی، څوک داسې منډې وی، څوک داسې منډې وی. د سړي پته نه لګي چې څوک آواز کوي، خو شعرونه وی لګیا دی. او د مکې خلکو ته دا خبره ښکاره کړه چې نبي علیه السلام ستاسو د ګرفت نه و د ام معبد کلي ته رسېدلی دی. اوس که د مکې خلک ورپسې په اسونو مزغلي نو پیغمبر علیه السلام نشي راړولی، داسې ځای ته رسېدلی دی. نو پیرې چغې وی
جزا الله رب الناس خیر جزائه رفیقین حلا خیمت ام معبدی هما نزلاها بالهدى فاهتدت به. وی دا دواړه دغې د ام معبد کلي ته ورسېدل. هلته میلمانه شو. نو چې میلمانه شو نو فاهتدت به ام معبد د پیغمبر علیه السلام په لاس بیعت وکړ، ایمان یې راوړو. هغې ښځې چې د پیغمبر علیه السلام د عظیمه معجزه ولیده نو هغې ښځې ته پته ولګېده. نبي علیه السلام وله فورا دعوت ورکړ. وی ته څوک یې؟ وی د الله رسول یم او د مکې نه را روان شوی یم، د مکې خلکو د خپل وطن نه راوویستم، مدینې ته روان یم. دا زما معجزه شوه، زما د پیغمبرۍ دلیل دی. ښځې فورا د حضور پاک سره بیعت وکړو، مسلمانه شوه. خو یاد وساتئ رونو، بی بی عایشه فرمایي وی د ښځو بیعت چې و د خولې به و. موږ چې لاس یادو داسې مجازي خبره کوو، په خولې به و. وی چېرته د نبي علیه السلام مبارک لاس پردی ښځې سره نه دی جنګېدلی. ما مست یده ید امرأة قط، د پیغمبر علیه السلام لاس چې ته د پردی ښځې لاس سره نه دی یو ځای شوی، په خولې به ورسره ښځو بیعت کوو. نو ام معبد بیعت ورسره وکړو، خدای پاک مسلمانه کړه. نو پیري د ام معبد د ایمان اعلان په مکه کې وکړو. هما نزلاها، دا دواړه ملګري د ام معبد دغه خیمو کې او دغه کلي ته میلمانه شو، ورکوز شو. بالهدا په ډېر لوی هدایت ځان سره هدایت یوړو. فاهتدت به، هغې په ایمان راوړو. فقد فاز من امسا رفیق محمدی، وی چې څوک د پیغمبر علیه السلام دوستانه کې داخل شو دا ډېر کامیاب دی. بیا څه وی؟ سلو اختکم عن شاتها و انائها، وی که یقینم نه کېږي د دغې خور نه تپوس وکړئ، د ام معبد نه هم د هغه چیلی تپوس وکړئ، هم د هغه لوښي تپوس وکړئ. خیر دی کم یقین نه کېږي، معلومات دی والی د ام معبد د هغه خور نه تپوس وکړئ، د ام معبد نه چې چیلی څه شوه، لوښی څه شو. سلو اختکم عن شاتها و انائها فانکم ان تسألوا الشاة تشهدی، وی که د هغه چیلی نه هم تپوس وکړو نو چیلی به هم ګوی ورکړي چې او دا د آخر زمانې پیغمبر و. چیلی کې خدای پی پیدا کړل، پی پکې خدای پیدا کړل په هغه چیلی کې. نبی او ښځه مسلمانه شو. حضور پاک چې د ام معبد د کلي نه ووت او روان شو نو خاوند یې راغی. خاوند ته به ابو معبد وی. ښځې ورته وی ای ښځې یو سړی و ډېر برکتي انسان و، ډېر برکتي لاس او دا چل شو. هغه چیلی ته وګوره روغه شوه. وی دا بالټې پی د څه دي ښځې؟ وی دغه چل درته ویم که نه، دا دغه چیلی دی او دومره پیتې مونږ سکلیم دي، لوښ یم ډک دی. وی دا سړی څنګه و؟ ام معبد ورته د هغه ټول صفت وکړه، داسې وجود و، داسې سترګې وې، داسې مخ و، داسې خبرې کولې. ای ښځې وی دا خو هغه هلک معلومیږي چې هغه مکې والا دی او په مکه کې د ایمان دعوه کړې ده او بیا د قوم د وجې نه د مکې نه راوتی دی او چېرته په سفر روان دی. دا خو هغه معلومیږي. وی سړي هم حقه برکتي انسان دی. نو څه موده پس دا ابو معبد هم لاړ مدینې منورې ته او د نبي علیه السلام په لاس یې بیعت وکړه. خدای غم مسلمان په لاره تلل مدینې منورې ته ورنږدې شو. چې نږدې شو د مشقت او د تکلیف سفر دی نو هلته د یو بل مضبوط پهلوان سره چې د هغه زمانې یو لوی بدماش و هغه سره ملاقات وشو. سراقه ابن مالک، بریده اسلامي سره ملاقات وشو. او یا کسانو لښکر ورسره دی، د او یو کسانو او تورو سره او نیزو سره ولاړ دی او په دې سوچ دی ځکه د مکې خلکو خو د پیغمبر علیه السلام په سر کې د او یو اوښانو انعام ایستی و. یوازې د نبي علیه السلام نه، د حضرت ابوبکر په سر کې هم ایستی و د سلو اوښانو چې که پیغمبر علیه السلام چا مړ عیاذا بالله یا جمدې راوست سلو اوښان به ورکوو او که ابوبکر هم چا دغسې وکړه نو سلو اوښان به ورکوو. نو سلو اوښان خو په هغه زمانه کې داسې وه لکه سرلارې موټرې چې
نو اغي و تام په تاک کې ولاړو چې مونږ له په ګوتو راشي چې وینیسو او نیغې مکې ته ورسو یا جمدی او یا ماړه او د انعام وګټو. نو دا بدماشان خو خلک دا نوم یې خوري، خلک یې پیژني او په دې تجارتي سفرونو کې ملاقاتونه مو سره شوي. نو حضرت ابوبکر صدیق صحیح کوي پیژن د الله رسوله وی دا خو سراقه بریده معلومیږي او یا کسان دي وسره ټول مسلح دي. بیا ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اے ابو بکر لا تحزن مه یریږه ان الله معنا، الله موږ سره دی. ما ظنک باثنین الله ثالثهما. ابو بکر د هغې دوه متعلق د څه خیال دی چې درې مو سره رب العالمین دی، هېڅ فکر چې ونه کړي. او ما تاسو ته تېره جمعه ویلي چې نبي ابوبکر صدیق په ځان نه یریده، د هغه فکرمندي په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وه چې نبی علیه السلام مبارک له څوک تکلیف ورنه کړي، په هغه فکرمند و. چې څنګه یو بل ته مخامخ شو نو نبی علیه السلام ته فوراً تپوس وکړو، لومبې شو پې نبی علیه السلام وی لکه څوک یې؟ حالانکې په دومره لوی بدماش اواز کولم ګرانې څوک یې؟ هغه سره توره ده، نیزه ده ورسره، ابرید تاوی. ته ما نه پېژنې؟ زه بریده یم بریده. داسې جوش کې د بدماشۍ اواز کوي، روب قایموي روب، بریده یم. خو چې دا اواز یې وکړه د هغه مطلب خو دا و چې نبي علیه السلام به ویریږي او په اسانه به سرنډر شي. وی زه بریده یم. حضور پاک زر حضرت ابوبکر ته مخ ورواړو، ابوبکر برد الله عنا عدونا، دشمن مو خدای یخ کخه. بریده برد په عربی کې د دې اصل ماده برد دی، برد، او برد په عربی کې یخنۍ ته وایي. نو پیغمبر علیه السلام د هغه د نوم نه نیکفالي واغشته، وی خدای مو دشمن یخ که سوړ شو. حضرت ابوبکر وی زه حیران یم اپې رو بچی او پیغمبر علیه السلام باندې مسکراهټ او مسکا راځي او د هغه روب بالکل پې نه پرېږدي بلکې نیکفالي نیسي. وی د کم قبیلې سره د تعلق دی؟ وی د اسلم خاندان سره مې تعلق دی، جوش کې لګیا دی. د اسلم من اسلمه، د اسلم قبیلې سره مې تعلق دی. نبی علیہ السلام بیا حضرت ابوبکر ته مخ راواړو. اسلم د سلامتیا نه وتی دی، اصل ماده سلامتیا ده. حضرت ابوبکر ته فرمایي ابوبکر وصلنا بالسلامه، په سلامتیا راورسېدو ښه، بې تکلیفه خدای راورسول. بیا دې تپوس کوي په اسلم کې د کم خاص قوم سره تعلق دی؟ وی بنو سهم قبیلې سره. نو سهم په عربی کې عیسې ته وایي. نو نبی علیہ السلام دا هغې نم نیکفالي واغشته، قدر الله لنا سهم خیر. وی ابوبکر مونږ له خدای د خیر عیسه مقرر کړی ده، نیکفالي نیسي. بس فوراً بریده ته تپوس کوي، وی ته څوک یې؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی انا محمد بن عبد الله، انا عبد الله ورسوله، د خدای بنده او د خدای رسول. نوم محمد دی او د پلار نوم عبد الله دی. او چې دا ټکی اوې نو بریده فوراً خپل نیزه ځمکې له راوبروله او بل ټکی ونه وی. د خولې نه لومبۍ خبره چې وځي ده وځي، وی ان وجهک لیس بوجه کذاب، وی ستا مخ د دروغجن سړي مخ نه دی، ستا مخ د رښتوني سړي مخ دی. زه خو راغلی یم چې تا به ونیسم، دا ملګري به دې ونیسم، 200 خاندي په تاسو دواړو کې. وی تا ته مې وکتل نو ته رښتونی ښکارې، دروغجن نه ښکارې، زه ستا ملګری کېدل غواړم. فوراً نبي علیه السلام ورته کلمې شهادت پیش کو او بریده خدای مسلمان که. او چې مسلمان شو نو نبی علیہ السلام ته وایي چې د الله رسوله تا ته پته ده چې زموږ د مدینې خلک ستا ملګري هم پکې شته خو دشمنان دې هم ډېر دي. زه یېرېږم په تا چې څوک نقصان درته ونه رسوي، نو ته داسې وکړه چې زما په امان کې مدینې ته داخل شه
لکه اوس هم د قبایلو ته څوک لاړ شي د یو ملک په امان کې ورننوځي بس بیا ورته څوک غږ نه کوي زما په امان کې ځان داخل کا زه به امن درکم تا ته به څوک هم نقصان نه رسوي حضور پاک وی ډېره ښه ده نو یو روایت کې راځي چې خپله پټکې راواغېسته او بل کې راځي چې نبی علیه السلام خپل پټکې مبارک ورکړه او بریده هغه پټکې په خپله نیزه کې ونیوه او د نبی علیه السلام د اوښې پړی ونیوه او لکه د غلام او د خادم په شان مخکې روان دی او اعلان کوي چې ای خلکو محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د بریده په امان کې مدینې ته ځي ګورئ پام کوئ که چا کې زوري را مخکې دي شي هغه اویا کسانو قافله چې د پیغمبر علیه السلام د دشمنۍ په خیال راغلې وه هغه رب العالمین د نبی علیه السلام خدمتګار او حفاظت کوونکي وګرځول هغه خدای څوکیداران کړل هغه د پیغمبر علیه السلام لښکر شو د مدینې خلکو ته خو پته لګېدلې وه چې نبی علیه السلام راوتی دی او لیټ شو 3 شپې خو یې په غار ثور کې تېرې کړې نو لیټ شو نو دا غریبانان به سار راووتل نو د 11 بجو پورې به په لارو کې ناست وو نو چې را به نغې نو غرمه به شو نو واپس به لاړل دغه ورځ ده د ربیع الاول 8مه ورځ ده او د ګل ورځ ده یو یهودي چې ته خپلې قلا ته برختلی و نو دا قافله یې صحیح کړه نو هغه په اوچت اواز چغې کړې یا بني قیل هذا جدکم ای د مدینې د انصارو مخکې نوم بني قیله و ابن قیله به یې ورته وی ای د مدینې د یثرب خلکو هغه ستاسو بخت راویښ شو ستاسو هغه نیکبخت شخصیت مدینې ته راورسېد بل خلکو تورو ته ګوتې کړلې او غاړو کې یې واچولې او په منډه منډه لارو کې استقبال ته راغلل نبی علیه السلام مبارک د مدینې چې کومه بالایي علاقه وه چې قبا ورته وایي هغې ته ورسېد او هلته بنو عمرو بن عوف دا یو قبیله وه په قبا کې په عوالیو کې دغې وخت کې د هغې چې کوم مشر و نو هغه مشر کلثوم ابن هدم رضی الله تعالی عنه هغه مسلمان شوی و هغه پیغمبر علیه السلام ته دعوت ورکو درخواست یې وکړو چې صاحب ته زما میلمه شه نبی علیه السلام مې ډېره ښه ده نو پیغمبر علیه السلام د هغې کلثوم ابن هدم میلمه شو لږ ساعت پس حضرت علي به راورسېد ځکه علي رضی الله عنه هغه امانتونه چې نبی علیه السلام ورته پرېښي خلکو له ورکړل او بیا را روان شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مخکې رسېدلی و هغه هم دې قبا ته راغی نو په قبا کې لومبی کار چې نبی علیه السلام وکړه هغې د جومات د جوړېدو اعلان وکړه هغه صحابي ته یې ویې ما له لږ ځای برابر کړی چې د الله یو کور جوړ کړو یو جومات پکې جوړ کړو حضرت کلثوم ابن هدم رضی الله عنه وله ځای ورکړه او په هغې کې پیغمبر علیه السلام د جومات بنیاد کېښوه لومبی خښته پیغمبر علیه السلام په خپله کېښوده ودرېد او قبلې ته یې مخ کړې او د خښتې مخ یې قبلې ته کړ او لومبی خښته یې کېښوده او بیا به حضرت ابوبکر حضرت عمر او نورو صحابه خښتې را چلولې او دیوال وال شروع شو او تاسو یقین وکئ چې پیغمبر علیه السلام د جومات په جوړولو کې په خپله مدد کړی دی په خپله لګیا دی صحابه به ترې خښته واغېشته تیږه به یې ترې واغېشته ویې صاحب ته تکلیف مه کوو موږ به کوو نبی علیه السلام به وفرمایل نه تاسو مانه مضبوط هم نه یې او ستاسو ثواب زمانه زیات خوښ هم نه دی دا خدمت او دا کار به زه کوم نو لومبي جومات مسجد التقوا د پرهیزګارۍ جومبي جومات دا په قبا کې د حضور پاک مبارک په لاس د هغې بنیاد کېښودلی شو د دې په حق یو آیات هم نازل دی لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين دا آیات اوس هم د هغه جومات په دروازه باندې بره لیکلی شوی سړی ورشي د آیت پرې لیکلی شوی چې د الله د پرهیزګارۍ او د تقوا په بنیاد باندې د دې جومات بنیاد کېښودی شوی او په دې کې داسې خلک پاتې کېږي په دې جومات کې چې د هغې فيه رجال يحبون ان يتطهروا پاکوالی خوښ دی
نو نبی علیہ السلام د دې خلکو بیا تپوس وکړو وایي ستاسو د پاکۍ الله صفت وکړو تاسو څه عمل کوئ وایي صاحب مونږ چې اودس مات کړو نو لاول په لوټه کاڼي ځان پاک کړو او د هغې نه پس بیا په اوبو ځان پاکوو ځان صفا او ستره ساتو وایي ښه نو ستاسو د پاکۍ الله صفت کړی دا پاکي چې دی دا ډېر اهم شی دی نبی علیہ السلام وایي الطهور شطر الایمان وایي پاکي د ایمان حصه ده مسلمان به ځان پاک او صفا ساتي د دې وجې نه د جمعې په ورځ باندې غسل او لمبل مسنون دي سنت دي چې لامبه چې وجود دې پاکي یا په لویه بې اودسۍ کې سړی او په هغې باندې ځان غوړ کا نو صفایي دا زموږ د اسلام بنیادي شی دی ګورئ خوراک پاک خورئ ګنده به نه خورئ بردار خوراک خو ګندی اوبه به پاک اسکې ګنده اوبه به نه څکې وجود به صفا ساتي جامې به صفا ساتي نو د دوی د صفایۍ رب العالمین صفت وکړه دې وجې نه مسواک مه کوئ چې وجود دې پاکي او غاښونه دې پاکي او بدبویي دې نه خورېږي او ړومبې بنیاد یې د جومات کېښود دې نه پته ولګېده چې جومات څومره اهم څیز دی د خپل کور نه پیغمبر علیه السلام لا ځان له د خپل کور بندوبست نه دی کړی جومات بندوبست یې مخکې وکړو او په جومات کې په خپله لګیا دی خدمت کوي ولې ځکه جومات د الله د عبادت ځای دی په دې جومات کې څه کېږي د خدای عبادت کېږي موږ په دې جومات کې څه کوو عبادت پکې کېږي ماشومانو د سبقونه پکې ښوولې کېږي او طالبان پکې د دین پاتې کېږي او د قرآن درسونه پکې کېږي دارنګې په هر جومات کې دغسې منځ کېږي اعتکاف پکې کېږي ذکرونه پکې کېږي د قرآن تلاوت پکې کېږي جوماتونو ته د خدای کورونه ویلې شوي دي چې جومات دا د الله کور دی د الله کور نو د الله د کور به خدمت کوي حضور پاک دا دی په خپله پکې خدمت کړی دی او د الله کور سره مینه به ساتي صفا به ساتي صفا تر دې حده پورې نبی علیه السلام فرمایي وایي که چا په خپل کور کې دننه یو چربوتره جوړه کړې چې په هغې کې لمونځ کوي وایي د هغې د صفۍ خیال دې وساتي هم وایي صفا وساتئ لومبی جومات جوړ کړه 14 ورځې یا 40 ورځې پیغمبر علیه السلام مبارک په دغه قبا کې تېرې کړې خدای ډېر مهربانه بادشاه دی رونو چې هلته لاړ نو د سړي پړه کې خدا را دي چې بیت الله رانه پاتې شو عمره پاتې شوه نو رب العالمین مسجد قبا له یو فضیلت ورکه نبی علیه السلام وفرمایل وایي چې کم سړی په مسجد قبا کې 2 رکاته منځ وکړي د دې 2 رکاتو په بدل کې به خدای دله د عمرې ثواب ورکړي عمره څونه ګران کار دی آسان کار خو نه دی او پیغمبر علیه السلام به دې مسجد قبا ته هر خالی ته تقریبا کله به پیاده ته او کله به په سورلی ته د مدینې منورې تقریبا 3.5 کیلومیټره فاصله ده اوس هم چې حاجیان یا عمرې والا کله هم لاړ شي مدینې منورې ته نو مسجد قبا ته ځي خامخا ځي ښځې هم ځي او سړي هم ځي ځکه د پیغمبر علیه السلام د هغه 2 رکاتو نفلو هغه په نیت ځي چې پکې 2 رکاته نفل وکړو چې موږ ته ثواب میلو شي څوک پکې ډېر زیات نفلونه کوي 4 رکاته 6 رکاته 10 رکاته 14 رکاته دا خلک پکې نښتي او پکې منځونه کوي یو ډېر لوی رشي ورباندې په مسجد قبا کې خدای دې تاسو مونږ هم بوتلي مسجد قبا نه چې واپس راځي د جمعې پر ورځ راووت نو په لار کې یو محله د بنو سالم په هغې محله کې پیغمبر علیه السلام د جمعې منځ وکړه دا لومبۍ جمعه ده د دې نه مخکې د جمعې مونځ نبي علیه السلام فرض خو لا مقوته نه وه د جمعې د مانځه د کېدو چې کوم شرطونه دي برابر نو دغلته د جمعې د شرط برابر شو ځکه جمعې دپاره یو شرط دا دی چې ښار به یا غټ کلي به دار حرب بني دار اسلام به د لومبۍ د جمعې مونځ یې هلته وکړو اوس په هغه ځای باندې یو جومات جوړ شوی دی مسجد جمعه ورته وایي او چې د هغې نه کله را روان شو صاحب زبردست استقبال شو د نبی علیه السلام بنو النجار دا په مدینه منوره کې یو قبیله وه چې دا د پیغمبر علیه السلام ماماخیل و د پیغمبر علیه السلام خپل ماماخیل نو د نبی علیه السلام د نیکه د عبدالمطلب مور د هغې نوم سلما وه د هاشم ښځه د مدینې منورې وه
نو د نبی علیہ السلام نکان هم ورته ویلی شي ماما خیل هم ورته ویلی شي د نیکه مور یې د دغه ځای و د بنو نجار نو هغې پسې سوال جواب وکړه چې راشئ نو هغې فورا رالل او تورې غاړو ته واچولې ځکه د دشمن یاره خو وه څوک د پیغمبر علیه السلام یو طرف ته څوک بل طرف ته او په خپله اوښه مبارکه باندې سور شو او مدینې شریفې ته را روان شو او صیبه په لاره ماشومان ورته ولاړ دي ښځې ولاړې دي په دې دیوالونو ناستې دي په کوټو ناستې دي په لارو کې ناستې دي او ښځې تنبلونه وایي او ماشومان هم د خوشحالۍ د تنبلونه وایي او لګیا دي شعرونه وایي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع دا څوارلسم سپومۍ وی په موږ راوختله د دغې قبا د درو د طرف نه او چې تر څو په موږ کې سا وي نو د خدای شکریه په موږ لازمه ده حضرت انس رضی الله عنه فرمایي په ترمذي شریف کې حدیث دی وایي چې په کومه ورځ نبی علیه السلام مدینې منورې ته راغی وی هر شی روښانه روښانه ځکه خو یې د څوارلسم سپومۍ راوختله او په کومه ورځ چې نبی علیه السلام وفات شو وی لا موږ د هغه په دفن کې مصروف وو او د هغه د قبر د خاورو نه ملاس نو څنډلې چې هر شی بیا راته تور او تور او تیاره تیاره ښکارېده هغه نورانیت بیانو کم نورانیت چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جن مبارک کې دا شعرونه به وي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع اے پیغمبر چې ته خدای په مونږ کې لېږلې داسې کار دې مونږ له راوړی چې مونږ به ستا په هغې کې تابعداري کوو یو قدم به هم دنه مونږ نه رستو کېږو او د بنو النجار د ماشومان جینکې رالی هغې هم لګیا تنبلونه وی سندرې وی نحن جوار من بني النجار نحن جوار من بني النجار یا حبذا محمدا من جار مونږ د بنو النجار جینکې یو او اے محمده صلی الله علیه وسلم څه ډېر ښه انسان یو زمونږ ډېر ښه ګاونډي شوې هغې بیا دا شعرونه وي په لاره پیغمبر علیه السلام را روان دی چې راغی اوس مدینې منورې ته راننوت لوی استقبالیه ده او دا ماشومان یو بل ته وایي دا واړه دي که نه هذا رسول الله دا د خدای پیغمبر واړه یو بل ته وایي هذا رسول الله حقا دا د خدای رښتونه پیغمبر ده نبی علیه السلام به ورته مخ ور واړو وی ستاسو ما سره مینه شته وی او د الله رسول زمونږ سره مینه شته وی زما هم ډېر زیات خوښ یې دا پوټې پوټې ماشومان او دا زنانه نو چې مدینې منورې ته راغی نو چا وی زما به میلمې چا وی زما به میلمې حضور پاکو فرمایل وی زما دا اوښه پرېږدی دعوها فانها ماموره وی زما دې اوښې ته د خدای له طرف نه حکم کېږي نو چې اوښه کوم ځای سم لاسته زه به د هغه میلمې اوښه روانه ده او پیغمبر علیه السلام د اوښې پړې سس که یو صحابي حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله عنه د هغه د کور مخې ته اوښه راله او دا ځمکه به یې بویوله دې اوښې هلته سملاسته خو چې سملاسته نو زر پاسېده چې پاسېده داسې بیا وګرځېده چکر یې وو نو بیا راله اقه ځای له او په هغه ځای سملاسته او چې سملاسته اوښانو والا په دې پیږي ښه برابر سملاسته نو بلکل د حضرت ابو ایوب انصاري دروازه ورته مخامخ وه هغه رامنډه کړې او د پیغمبر علیه السلام سامان یې زر خپل کور ته وتښته چې بل څوک پې مخکې نه شي خوش قسمته صحابي دا کور ولې منتخب شو نبی علیہ السلام دې ته ولې لاړ دوه وجې دي یو دا چې دا کور د کم صحابي و نو دا د پیغمبر علیه السلام ماما خیلو ما درته ووایي دا هغه بنو النجارو کم چې د نبی علیه السلام د نیکه مور د دې د قوم نه وه دویم سیرت مصطفی کې مولانا ادریس کاندهلوي رحمت الله علیه د زرقاني په حواله یو واقع نقل کړی چې یو بادشاه و تبع د هغه لقب و د یمن په بادشاهانو کې یو بادشاه و
دا تبع بادشاه ډېر زورور په لاره تېرېده او دې بادشاه سره لوی لښکر او 400 ورسره د خپل کتاب عالمانو 400 عالمان دلته یې دمه وکړه نو چې دمه وکړه نو هغه عالمانو خپل کتابونه وکتل هغې ته اندازه معلومه شوه نو هغې علماو خپل منځ کې سلا وکړه او بادشاه ته یې درخواست وکړه وی صاحب موږ دلته پرېږده موږ د علاقه کې پاتې کېږو وی ولې وی دا علاقه موږ ته هغه علاقه ښکاري چې نبي آخر الزمان به دلته هجرت کوي وی تا ته څه پته ولګېده وی موږ ته د خپلو کتابونو نه پته لګي او بل د کشف خاوندان به هم پکې موږ ته د خپلو کتابونو نه پته ده چې دا علاقه او دا ځمکه دا محل وقوع دا هغه ده چې نبي آخر الزمان به دلته کې راځي او دمه به کوي نو نبي آخر الزمان خو مشور وکړ ورته پته وه ښه تحقیق وکړی نو بیا ما ته ووایه نو هغې د خپلو کتابونو پوره تحقیق وکړه وی صاحب همدا ځای دی دلته به نبي آخر الزمان راځي نو هغې تبع بادشاه هغې 400 علماو له هلته مکانونه جوړ کړل کورونه یې وله جوړ کړل او یو مزیدار اعلی کور یې جوړ کړ او هغې 400 علماو ته یې وی دا ستاسو کورونه دي او دا کور د هغه نبي آخر الزمان دی که ستاسو په جون کې دی راغی دا کور به ورته حواله کې او یو خط یې پرېښود نبي علیه السلام په نوم یو خط م ولیکه وی دا خط به م وله ورکوې او که ستاسو په جون دی رانغی نو تاسو به خپلو بچو ته دا وصیت کوئ او هغې بچو ته به وایه چې هغې د خپلو بچو ته وصیت وکړي هغې د خپلو ته کوي نو چې دا کم ابو ایوب انصاري رضی الله عنه کم کور دی دا د هغه عالم نوسی و تبع بادشاه چې پرېښی او دا هم هغه کور و چې تبع بادشاه د نبي علیه السلام په نوم جوړ کړی و نو گویا کې پیغمبر علیه السلام خپل کور ته راغلی دی پردي ته نه دی راغلی او چې کوم خط مولانا کاندهلوي رحمت الله علیه د زرقاني په حواله په سیرت مصطفی کې لیکلی دی نو هغې خط کې دا لیکلی دي پیغمبر علیه السلام ته چې خاتم النبیین پیغمبره په تا دې زما سلامي او یو څو شعرونه یې ورته لیکلی دي یو شعر دا دی شهدت على احمد انه رسول شهدت على احمد انه رسول من الله بار النسم وی زه د دې خبرې ګوی ورکوم د نبی علیه السلام یو نوم خو احمد دی که محمد نوم دی او احمد نوم دی قرآن شریف کې الله فرمایي عیسی علیه السلام زیر یې ورکړی ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد زه ګوی ورکوم په دې خبره چې احمد د الله پیغمبر دی د الله رسول دی ګوره غایبانه د مخکې نه دا ګوی ورکړه هغه الله چې دا ټول مخلوق او دا روحونه پیدا کړي دي فلو مد عمري الى عمره لكنت وزيرا له وابن عم وی که زما عمر د دې نبي آخر الزمان عمر ته ورسېده نو زه به د ده وزیر یم او زه به یې د تره زوی یم وزیر دا چې زه به وزیر خو د انسان مدد کوي که نه او د تره زوی د تره د زوی مدد کوي نو زه به یې وزیر یم او د تره زوی به یم فلو مد عمري الى عمره لكنت وزيرا له وابن عم وجاهدت بالسيف اعداءه وفرجت عن صدره كل غم او زه به څه کوم وی په توره به د هغه دشمنانو سره جنګونه کوم دا تبع بادشاه د هغه دشمنانو سره په توره جنګونه به کوم او د هغه د سینې نه به هر غم لرې کوم دا ختم د تبع بادشاه هغه ختم را روان و نسبا پیغمبر علیه السلام ته ورکړی شو نو د حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله عنه په کور کې دیره شو ابو ایوب انصاري رضی الله عنه نبی علیه السلام ته عرض کوي وی صاحب زما دا کور دوچتیز دی نو ته بره و خیجه مونږ به لاندې یو حضور پاک ورته وفرمایل وی نه ماله میلمانه راځي او خلک راځي نو بره ختل به میلمنو تم تکلیفي او تاسو ته به هم تکلیفي چې میلمانه په تاسو راځي او بره راخیجي نو ته بره و خیجه مونږ به لاندې شو نو ډېره ښه نو ابو ایوب انصاري رضی الله عنه د خپلې بیبي سره بره چته وخت حضور پاک لاندې شو خو چې شپه شوه ابو ایوب انصاري ښځې ته وایي
وی ښځې څه غلطي به وکړه؟ وی او بلکل غلطي خو م کړې ده چې موږ بر یو حضور پاک لاندې دی، زموږ د خپو لاندې به اوخو دا خو غټه بېادبي ده. وی داسې به وکړو چې ورکوز به شو چې صاحب دا ګرانه ده، موږ ستا ته به زموږ د خپو لاندې دا خو موږ غر کېږو. وی نه اوس خو نه ورکوزېږو، د خوبه به وځي، شپه ده، سار به ورته ووایي. نو ټوله شپه دیوال پورې غریبانانو تېره کړه، ځکه دیوال سره نږدې خو څوک نه دې خوا هم لاستې که نه، ټوله شپه دیوال سره تېره کړه. او ویله عجیبه دا وه چې موږ یو د اوبو ټیم رانه واوړېده، نو موږ وی چې دا اوبه خو په نبي علیه السلام چېته ورونه ساسي، نو موږ سره یو غټ څادر و، وی هغه څادر هم زر په هغه اوبو کې کېښود چې د اوبه ځان ته راکاږي او په پیغمبر علیه السلام ورونه سسېږي. وی څادر هم لون شو، شپه هم یخه ده، بل څه شته هم نه چې ځان نه ته وکړو، نو په یخه یخنۍ کې هم دیوال پورې شپه تېروي. سار وختي راغلل نبي علیه السلام ته دا ټول الوې، وی صاحب دا ګرانه ده چې موږ دې بر یو ترې زموږ د خپو لاندې. وی نه خیر دی، زما د طرف نه تاسو ته اجازت دی، هېڅ خبره نشته. اوس هغه کور نشته ابو ایوب انصاري، هغې نه پس نبي علیه السلام بیا بل کور ته منتقل شوی دی. وفات چې کوم دفن دی په بل کور کې دی، د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه کور نقشه چې تاریخ مورخینو لیکلې ده، نو هغه داسې ده چې سړی په مواجهه شریفه کې نبي علیه السلام باندې سلام واچوي او بیا باروزي بقي سایډ ته، نو چې لږ ښي طرف ته یو ستن ده، یو غټه ستن ولاړه ده په دغه میدان کې، دا لومبی ستن دا د تاریخ ښیي چې دا د حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله عنه کور. خلکو به نبي علیه السلام له څیزونه راوړل، تحفه به یې راوړه، تحفه به یې قبلوله، صدقه به یې نه قبلوله، خیرات چې ورته وایي، هغه به یې صحابو له ورکوله چې تاسو یې خورئ، په خپله به یې نه خوړه. او چې کم ترکاری کې به اوږه و یا پیاز به پکې کچا، هغه به یې نه استعمالول. چا ورته ترکاري راوړه نو په هغې کې بوی غوندې وي، دا څه شی دی پکې؟ وی صاحب دا اوږه پیاز دی پکې. ابو ایوب انصاري له یې ورکړه، دا تاسو وخورئ. او یې ځینې صاحب حرام دی، تاسو یې نه خورئ خو حرام به وي، مونږ یې څنګه وخورو؟ وی دا حرام نه دی، خو زما فرشتو سره سرګوشي د ما له فرشتې راځي، انی اناجي من لا تناجي، ما له جبریل راځي، تاسو له خو نه راځي. نو چې بیا زما د خولې نه د اوږو او د پیازو بوی ځي، نو بیا جبریل علیه السلام نه راځي، ګوتې به یې پکې ولووالې، نو بیا به هغه ترکاري ابو ایوب انصاري رضی الله عنه راولېږله. نو الله قرآن شریف کې فرمایي د مکې کافرانو ته الا تنصروه، که تاسو د دې پیغمبر نصرت او مدد نه کوئ، فقد نصره الله، الله وی ما مدد کړی دی. اذ اخرجه الذین کفروا، کافرانو راوویسته، ثانی اثنین، دویم د دوو نو، اذ هما فی الغار، او په غار کې 3 شپې تېرې کړې دي. اذ یقول لصاحبه، خپل ملګري ته وی لا تحزن، غم ونه کې، ان الله معنا. الله تعالی فرمایي وی ایده بجنود لم تروها، وی په داسې لښکرو مې ولا مدد وکړه چې تاسو نه لیده، داسې لښکرو باندې. او الله دقه آیات کې وروسته وایي وی جعل کلمة الذین کفروا السفلی، د کافرانو دین مو لاندې که، او کلمة الله هی العلیا، الله وی ما خپل دین اوچت که. د الله مقصد د نبی علیہ السلام پر رالیږلو کې څو هو الذي ارسل رسوله ليظهره على الدين كل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، چې دا اسلام په ټولو دینونو باندې غالب شي. نو د مدینې منورې هجرت دا د اسلام د غلبې ذریعه وګرځېدله. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې چې کله فیصله کېده چې یو تاریخ مقرره و، نو چاوی چې صاحب د پیغمبر علیه السلام د ولادت نه به تاریخ شروع کړو، لکه عیسایانو چې د عیسی علیه السلام د ولادت نه شروع کړو، د عیسوي تاریخ، د اسلامي تاریخ به د پیغمبر هم د ولادت نه شروع کړو. وی نه، وی دا د عیسایانو سره تشبیه راځي، هسې نه کوو. چاوی ښه د پیغمبر علیه السلام د وفات نه به مقرر کړو، وی داسې هم نه کوو. وی د علیه السلام وفات خو یو لوی سانحه ده، یو لوی غم دی، بیا به هر کال موږ ته دا غم را یادېږي. فیصله په دې وکړه چې دا به د هجرت نه مقرر کړو. ولې؟ ځکه هجرت د اسلام د غلبې یو لوی دروازه ده، لوی باب دی.
د مکې مکرمې په زندګۍ کې د نبوت نه پس 14 کاله نبی علیه السلام تیر کړي دي. په مکه کې ټوله زندګي 53 کاله تیره کړې ده. 14 کاله د نبوت دي، لیکن د اسلام غلبه خو هلته نه وه کنه. او چې مدینه منورې ته نبی علیه السلام تشریف راوړه، جهاد هم فرض شو او د اسلام غلبه هم راله. وی د هجرت نه به شروع کوو. نو هجرت خو په ربیع الاول کې دی او تاریخ د محرم نه شروع شو. ولې؟ ځکه پیغمبر علیه السلام صحابو ته د محرم نه حکم کړی. په ذوالحجه کې چې کله د انصار د مدینې راغلي و، پیغمبر علیه السلام سره بیعت وکړه د لوی اختر په میاشت کې، او هغوی د هجرت دعوت ورکړه. نو نبی علیه السلام د هغوی د تلو نه پس په محرم کې صحابو ته حکم وکړي ځئ مدینې ته روان شي. نو د هجرت حکم او د صحابو هجرت د محرم نه شروع شوی، او محرم په اشهر حرم کې یو عظیمه میاشت ده، نو تاریخ د محرم نه شروع شوی د هجرت ته نبی علیه السلام. نو هجرت د پیغمبر علیه السلام د اسلام او د دین یو لویه دروازه ده. د مدینې خلکو پیغمبر علیه السلام پیژندلی او اکثریت د مدینې خلکو په پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړی. او قسم دی چې د مدینې خلکو د حضور پاک سره کم محبت او کم مینه کړې ده، د هغې بیان درته انشاءالله چې د جمعه کې وویم چې د مدینې د خلکو څومره محبت او څومره مینه. او حضور پاک د مدینې د خلکو په حق کې فرمایي وی لولا الهجرتو لکنت امرأ من الانصار. وی که هجرت نه وی فرض نو زه به مدینه کې پیدا وی، زه به هم د انصارو نه یو کس وی. نو آینده جمعه کې به درته انشاءالله دا وویم چې څوک د مدینې یهودیان رالل او پیغمبر علیه السلام سره ملاقات وکړه، د هغې ملاقاتونه څنګه و، او د مدینې د انصارو متعلق ته بیان وکم، او مسجد نبوي بنیاد یې بیا ایښودی دی، جوړ کړی دی. نو انشاءالله دا د هجرت درېیمه سلسله ده، دا که خدای پاک جون راکړه آینده جمعه کې درته بیان کوم. خو تاسو به هسې اندازه لګولي چې د دین دپاره او د اسلام د غلبې دپاره او د اسلام د نشر اشاعت دپاره د دواړو جهان مبارک سردار او د هغه صحابو څومره قربانۍ ورکړې دي. څوک به د خپل کور نه یو شپه هم بار تېره نه کړي، کورونه پاتې شي، ځمکې پاتې شوې، او د ډېرو صحابو نه پکې بیبیانې هم پاتې شوې، د چا نه بچي پاتې شو، د چا نه ښځې پاتې شوې، د چا نه مور او پلار پاتې شو، چا نه رونو او تربوران پاتې شو. او په سوونه کیلومیټره صحابه کرام لاړل سفر یې وکړ په پردي وطن کې، او بې سره بې سامان لاړل. ځان سره کډې نه دي ګرځولې چې کډې وړو او سامان وړو، او نه کډې وړې شوې. دا د اسلام د خاطره. او خدای پاک همغسې وکړل چې الله هغه اسلام غالب کو، او که شرک و کفر و که یهودیت او نصرانیت و دا خدای پاک مغلوب کو. الله د اسلام له غلبه ورکړي. بعضې خلک تور پټکي متعلق وایي چې دا تور نشان د ماتم نښه ده، دا هسې فضول خبره ده. د پیغمبر علیه السلام مبارک په یو موقع تور پټکي لیدلی شوی دی. تور پټکي پیغمبر علیه السلام وهلی دی. ښه دا څه د ماتم او دا ښه نه ده، نبي علیه السلام په خپله په سر کړی دی. که یو کس چاله دعوت ورکړي چې ځان سره خپل ملګري بوځه او ملګري ته یې نه ویلې، نو دې تلی شي که نه؟ بلکل. چې تا ته وي چې ځان سره راوله، نو به دا شکر. دا خو اوږده مسله دی راته مخکې کړه. بعضې خلکو کې تبلیغ د عالمانو کار دی، جټ سړی به په تبلیغ کې نه ځي. پخوا خلکو خو بسترې نه وې راغشتې. خبره دا د زمانو دین زده کول، تبلیغ د چې دا کم علما ځي د هغې جدا مقصد دی، عوام چې ځي د هغې جدا مقصد دی. علما دې دپاره ځي چې بل ته دین وښیي، عوام دې له دي چې د بل نه دین زده کړي. داسې ده که نه؟ علما دې دپاره دي چې بل ته دین وښیي، عوام دې دپاره دي چې د بل نه دین زده کړي. نو دین زده کول د جټو کار دی. ښه تبلیغ کې وتل د جټو کار دی. جټو له پکار دی چې تبلیغ کې ودي چې څه زده کړي، مونځ به زده کړي، مونځونه د خلکو خطی چې لاړ شي مونځ زده کړي، او دسونو طریقه نه ور دي او دس چل زده کړي پکې، او ګیره پرېږدي پکې دینداري حاصله کړي. نو ټیک ده چې دین د ښودل د علماو کار دی، خو دین زده کول د چا کار دی؟ بیا د جټو کار دی. نو علما دې هم ځي چې بل ته دین پکې وښیي، او جټ ته هم ځي چې د بل نه دین زده کړي. او مخکې خو بسترې چا نه، ته کوم ځای به بسترې تا د هغوی لیدې وي؟
هغوی بې بسترو خواران ګرځېدل، په ملکونو باندې ګرځېدلي دي. دا انتظامي امور دي. انتظامي امورو باندې د بدعت اطلاق نه کېږي. صحابه کرام په وطن ګرځېدلي دي او امت ته دین رسولی دی.